د خبرونو سرټکی مو نو هغه شی موږ سره لا محفوظ ده د دوی د موږ په ګډه فیصله باندې چې هغه کله تکمیل شي بیا به ګورو اوس تکمیل شوی نه ده. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د شوي هوکړې پټ اړخونه په داسې حال کې چې د طالبانو ویاند وایي له پاکستان سره د اوربند هوکړه تر اوسه وروستۍ شوې نه ده. د طالبانو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د شوي هوکړه ټول جزئیات په خبري ناسته کې خپاره شوي دي. بله لور ته ټاکل شوې ده د طالبانو او پاکستان استازي تر راتلونکو 2 ورځو پورې ترکیې کې بله ناسته وکړي، خو خلک پوښتنه کوي چې ولې د هوکړې جزئیات نه خپریږي. هیواد کې د رسنیو د ازادۍ له نشتوالي اندېښنې. د بشري حقونو د څار بنسټ یو راپور ښیي چې واک ته د طالبانو تر راتګ وروسته د رسنیو ازادي لوی زیان لیدلی، او دغه راپور کې دا هم ویل شوي دی چې د رسنیو په ځپلو کې د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف تر ټولو لوی لاس لري. 5 بندری که ما با پاکستان داریم ترخم است، گنج پتان است، غلامخان است، انگوراده و بولدک است یا بند هستند. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بند پاتې کېدو 12مه ورځ. د ډیورند د فرضي کرښې دواړو غاړو اوسېدونکي وایي سلګونه مسافر دواړو غاړو بند پاتې دي. د سوداګرۍ خونه هم وایي چې د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتي دي. او د غزې د بشري ناورین له پراخوالي اندېښنې. مرستندویه بنسټونو ویلي دي چې د غزې اوسېدونکو خوړو، درملونو، د څښلو اوبو او سرپناه ته سخته اړتیا لري. سلامونه، وخت مو پخیر. دا مو 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې اول د لړم چې برابریږي 23 د اکتوبر. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. طالبانو تر اوسه له ټولو غوښتنو سره په دوحه کې له پاکستان سره د اوربند د شوي هوکړه بشپړه جزئیات نه دي خپاره کړي، خو ادعا کوي چې له دې هوکړې ټوله محتویات د اعلامیو او رسنیزو دریځونو له لارې خپاره شوي دي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند شوي هوکړه د جزئیاتو د خپرېدو غوښتنې داسې مهال را مطرح کیږي چې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې چې دغه هوکړه پټ ضمایم لري او محرومه ده. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له د ویچ ویلا سره په تازه مرکه کې ولیدي چې طالبانو او پاکستان ترمنځ اوربند هوکړه وروستۍ شوې نه ده او له همدې امله له جزئیاتو له خپرېدو ډډه شوې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې له طالبانو او پاکستان استازي به په راتلونکو 2 ورځو کې په ترکیه کې بله غونډه هم ولري. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند شوي هوکړې په تړاو د طالب چارواکو ضد او نقیض روایتونه او د محتوا د پټولو دوام. که څه هم له طالبانو غوښتل شوي چې له پاکستان سره د اوربند شوي هوکړې محتویات په ډاګه کړي، خو داسې ښکاري چې طالبان له ټولو غوښتنو سره لا هم نه غواړي چې د اوربند هوکړه عامه کړي. د طالبانو د دفاع وزارت د هوکړې بشپړ جزئیات خلکو ته نه دي خپاره کړي، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ادعا کړې چې د طالبانو د دفاع وزیر د دغې هوکړې ټول جزئیات وړاندې کړي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې د هوکړې کلمه کارولې ده، خو د طالبانو ویاند بیا له دویچ وله سره په تازه مرکه کې بیل روایت وړاندې کوي. ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې ویلي چې له پاکستان سره د اوربند هوکړه تر اوسه وروستۍ شوې نه ده او ټاکل شوي چې تر راتلونکي 2 ورځو پورې د طالبانو او پاکستان د استازو ترمنځ دویمه غونډه په ترکیه کې جوړه شي. مجاهد ادعا کړې دا چې هوکړه وروستۍ شوې نه ده، نو ځکه جزئیات هم نه دي خپاره شوي. نو هغه شی موږ سره لا محفوظ ده د دوی د موږ په ګډه فیصله باندې چې هغه کله تکمیل شي بیا به ګورو اوس تکمیل شوی نه ده. نور په دې مورد موږ پټ کوم شی نه لرو، هغه موارد چې موږ په اعلامیه کې درلودل. مجاهد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې به خبره سرچینو عامو ته منلې وه چې طالب او پاکستاني استازي به په ترکیه کې دویمه غونډه ترسره کوي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند شوي هوکړې په تړاو اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا وکړه یا د هوکړه محرم ده. بل لور ته د چارو د شنونکو په باور د ډیورند د فرضي کرښې مسله او د هوکړې محرمیت د لا زیاتو اندېښنو لامل شوی دی. خو له دې ټولو سره د هیواد اوسیدونکي ټینګار کوي چې د هوکړې ټول جزئیات باید له خلکو سره شریک شي. ما حق داریم بدانیم چی تصمیم گرفتن، چون ما قربانی دادیم و در حملات پاکستان خیلی از هموطنان ما کشته شدند و این سرنوشت ماست که ما باید تصمیم بگیریم و از تصمیم گرفته شده با خبر باشیم.
له پاکستان سره د اوربند د هوکړې په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په دوحه کې په یوه خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې له پاکستان سره په شوي هوکړه کې د ډیورنډ فرضي کرښې په تړاو هیڅ ډول بحث نه ده شوی. خو د اوربند له هوکړې وروسته د محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان د دفاع وزیر ترمنځ په افغانستان کې د ټي ټي پي د حضور په تړاو لفظي ناندارې هم زیاتې شوي دي. د طالبانو د دفاع وزیر ویلي چې د ده په باور د ترهګرۍ لپاره کوم نړیوال تعریف نشته او پاکستان خپل سیاسي مخالفین ترهګر بولي. اوس باید ولیدل شي چې د اکتوبر په 25مه نیټه د ترکیې په ناسته کې دواړه لوري په کومو موضوعاتو هوکړې ته رسیږي. له دې مخکې قطر د طالبانو او د پاکستان د ناستې کوربه او د دواړو خواو هلته د اوربند او د اړیکو د ښه والي په موخه د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شول. د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې طالبانو په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان رسنۍ سختې زیانمنې کړي دي. د راپور ټینګار کوي چې طالبانو د هر ډول احتمالي نیوکو له امله د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په څار سانسور او سزا ورکولو سره د بیان ازادي تر سخت فشار لاندې راوستې ده. راپور زیاتوي د طالبانو د استخباراتو د ټولو رسنیو منځپانګه څاري او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره د طالبانو د خوښې مطابق پوښښ او د رسنیو د قوانینو پر تطبیق بوخت دي. د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ وایي له هغه وخت راهیسې چې طالبان د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته رسېدلي د افغانستان رسنۍ په بې ساري توګه زیانمنې شوي او د رسنیو ازادي سخته ځپل شوې ده. دا سازمان ټینګار کوي چې طالبان د څار سانسور او د خبریالانو د مجازاتو له لارې هر مخالف غږ چوپوي او د رسنیو راتلونکی په جدي توګه کمزوری کړی دی او د افغانستان خبریالان که د طالبانو له لارښوونو سرغړونه وکړي له بند، شکنجې او ګواښ سره مخ کیږي. راپور وایي ډیری خبریالان پرته له کومې سرغړونې او څرګند دلیله نیول شوي او شکنجه شوي او له براعت وروسته د خوشي کېدو پر مهال هم له دوی سره سپک او بد چلند کیږي. تبدیل شده از سوی دیگر طالبان خودشان دست به ایجاد رسانه ها زدن که پالیسی هایشان را مطرح بکنن و به اصطلاح رسانه های گروهی را ایجاد میکنن و زیر نام رسانه های آزاد او را به مردم معرفی میکنن. اینجاست که هم حیثیت و جایگاه رسانه آزاد و رسانه غیر حکومتی صدمه میبینه. از طرف دیگه مردم به تبلیغ طالبان و آنچه که از این رسانه ها بیرون میشه متاسفانه زیر تاثیرشان میاین. آزادی بیان در افغانستان طور فعلا هست که در تاریخ افغانستان چنین بد و خراب نبوده. د راپور پر بنسټ د طالبانو استخباراتي اداره او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د طالبانو دوه هغه اصلي ادارې دي چې د رسنیو د څارنې او د رسنیزو کارکونکو د نیولو مسؤلیت لري. په ورته مهال د بشري حقونو څار سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې سخت محدودیتونه په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمیر کې د اندېښنې وړ کمښت لامل شوي دي. ایاد سازمان همداراز ټینګار کړی چې طالبان باید خپلسري نیول، شکنجه، د خبریالانو سره ناوړه چلند، د ښځو په وړاندې تبعیضي محدودیتونه او سانسور پای ته ورسوي. با توجه به گزارش دیدبان حقوق بشر که از بازداشت، شکنجه، سانسور گسترده و حذف زنان از رسانه ها خبر می‌دهند که وضعیت فعلی حقوق بشری خبرنگاران در حالت انقراض و خاموش سازی قرار گرفته. واضح است که آزادی بیان از روز به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نه تنها که محدود و به میل خودشان نشرات داشتن، در واقعیت آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان از بین رفته است. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو په دوامداره توګه د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو او په هیواد کې د رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. خو طالبانو تر اوسه پورې د خبریالانو د وضعیت په اړه کوم د پام وړ غبرګون نه دی ښودلی او ظاهراً یې هم دغه نیوکې له پامه غورځولې دي.
نږدې 12 ورځې کېږي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ تېرېدونکو 15 سوداګریزې لارو دروازې هر ډول سوداګري او تګ راتګ پر مخ تړلې پاتې دي. د سوداګري او پانګونې خونې د رهبري غړی خانجان الکوزی وایي چې د دغو لارو بندش د ورځنۍ 2000 موټر د تګ او راتګ مخه نیولې ده. نوموړي په خبره د دې وضعیت دوام به لوی مالي زیان له ځان سره ولري. له دې سربیره د ډیورند فرضي کرښې دواړو غاړو اوسیدونکي ټینګار کوي چې د لارې بند پاتې کېدل دوی اندېښمن کړي او دواړو غاړو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. نږدې 12 ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پاتې دي او په سوداګریزو توکو د بار موټر چلوونکي اړ شوي چې د لارو د پرانیستلو لپاره دواړو غاړو ته سختې ورځې او شپې تېرې کړي. بل لور ته د ډیورند فرضي کرښې دواړو غاړو اوسیدونکو د لارو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې په دواړو خواو کې سلګونه مسافر بند پاتې دي. موږ اسلامي امارت هم دا خواست ورته کوو د خدای په لیاز زموږ د غریب ولس دا مسلمانان دي دا څه اسرائیل نه دي. د دې اواز تی نه واوري نه پاکستان واوري نه افغانستان واوري څوک واوري. 158 ویګ راغلي دي د هغه رئیس پر موږ باندې روزګار درېدلی دي. موږ مطالبه دا ده چې موږ ته خپل روزګار ملاو شي. موږ خپل روزګار غواړو. ورته مهال د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړي خانجان الکوزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 15 سوداګریزې دروازې تړلې دي او په ورځ کې د شاوخوا 2000 بار وړونکو موټرو تګ راتګ په ټپه درېدلی دی. تمام بندرگاه 5 بندری که ما با پاکستان داریم ترخم است، ڈنڈی پٹان است، غلام خان است، سنگوراده و بولدک است یا بند هستند و واقعا که نقصش و زیانشان برای هر دو طرف جبران ناپذیر است. روزانه با میلیون ها دلار تقریبا اضافه از 2 میلیون دلار برای هر دو طرف نقص میرسد. د اقتصاد چارو کارپوهان هم د دې وضعیت د دوام له ناوړه اقتصادي پایلو خبرداری ورکوي. این میتونه که صادرات متوقف بسازه و کالاها فاسد میشه و قیمتها در هر دو طرف مرز افزایش پیدا میکنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې 15 سوداګریزې دروازې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترینګلتیاو او نښتو له امله تړل شوي دي. که څه هم تر دې وړاندې ویل شوي وو چې دواړو خواو د لارو د پرانیستلو په تړاو پر اصولو سلا شوې ده، خو تر اوسه یا د لارې په بشپړ توګه نه دي پرانیستل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د ملګرو ملتونو نور کارپوهانو هم له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د اعدام سزا ودروي. په دې خبرپاڼه کې ټینګار شوی چې طالبانو په تیرو 4 کلونو کې واک ته له رسېدو راهیسې څه کم 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. په خبرپاڼه کې د طالبانو لخوا علني اعدامونه غندل شوي او ټینګار شوی چې د طالبانو قضایي سیستم خپلواک او قانوني معیارونه نه لري. ریچارډ بینټ همدا راز د تیرې اونۍ په طرز کې د بادغیس ولایت په کلاینو ښار کې د یو تن قصاص ته په اشارې سره ویلي دي چې دا کړنې د هغه په باور د طالبانو د تاوتریخوالي څرګندونه ده او د خلکو په منځ کې د ویرې د رامنځته کولو وسیله بلل کیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو او پاکستان پوځ ترمنځ له وروستیو نښتو او همدارنګه د پاکستان د لومړي وزیر لخوا د پاکستان د کډوالو د جبري ایستلو له امر وروسته په پاکستان کې د کډوالو د کورونو د پلټنې نیولو او ایستلو پروسه ګړندۍ شوې ده. پاکستان کې د هیواد کډوال وایي چې له تیرې 2 ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو د کډوالو د نیولو پروسه ګړندۍ کړې او په ځینو برخو کې له دوی څخه په بېلابېلو پلمو پیسې هم غواړي. په ورته مهال ځینې پاکستاني رسنیو د پاکستان په کورنیو چارو وزارت کې د خپلو خبري سرچینو له قوله راپور ورکړی دی چې د وزارت ټوله پاکستاني امنیتي ادارو ته امر کړی چې د هغو کډوالو له نیولو او ایستلو ډډه وکړي چې په حساس وضعیت کې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو سختې ورځې او شپې. د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په پاکستان کې د هیواد د کډوالو وضعیت او ژوند بدل شوی.
او د دوی د ژوند هره شیبه له ویرې او اضطراب سره تړل شوې ده. ځینې افغان کډوال آمو ته وایي چې په تیرو 3 ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د کورونو لټون او نیولو د دوی خوبونه لوټلي دي. دوی زیاتوي چې خپلې ورځې او شپې د پاکستاني پولیسو لخوا د نیول کېدو او جبري ایستلو په ویره او اندېښنه کې تیروي. در شهرهای مانند اسلام آباد، کویته و لاهور پلیس پاکستان به خانه‌های مهاجرین حمله ور شدند و زنان و کودکان را به کمپ‌های اخراج انتقال دادند. جایی که از نظر صحی واقعا وحشتناک است. آب و غذای کافی برشان نمی‌رسد و این روزها مرز هم بسته است. آنها در وضعیت بد و به گونه غیر انسانی نگهداری میشوند. یو شمیر نور افغان کډوال ټینګار کوي چې د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ له وروستیو نښتو او همدارنګه د پاکستان د لومړي وزیر لخوا له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو له امر وروسته په پاکستان کې د کډوالو د کورونو د پلټنې، نیولو او ایستلو پروسه ګړندۍ شوې ده. په ورته مهال د هیواد ځینې وګړي چې د خپلې کډوالۍ دوسیو ته انتظار باسي د پاکستاني پولیسو د چلند په اړه ترخې کیسې لري. متاسفانه در این میان گزارش‌های از بازرسی‌های ناگهانی و یورش‌های شبانه به خانه‌های پناهجویان و مهاجرین منتشر شده که حریم خصوصی و امنیت مسکن آنها را به شدت نقض کرده است. علاوه بر این نگرانی‌های جدی در مورد سوء استفاده‌های مالی نیز توسط برخی مامورین پلیس وجود دارد. له دې اندېښنو سره هممهاله ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو خبري سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د پخوانیو سرتیرو، خبریالانو او بشري حقونو فعالانو په ګډون د حساسو کسانو له نیولو ډډه وکړي. آمو نشي کولی په خپلواکه توګه د خبر تایید یا رد کړي. آمده متوجه باشین برادران. له دې ټولو سره په پاکستان کې د هیواد کډوال ټینګار کوي چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه په داسې حال کې ګړندۍ شوې چې د پاکستان حکومت د 6 میاشتو لپاره افغان وګړو ته د ویزې نوي کولو پروسه بنده کړې ده. د اقدام د خبریالانو، پخوانیو سرتیرو او بشري حقونو فعالانو په ګډون په زرګونو کورنۍ چې د بیا مېشتېدنې په تمه دي د نیولو او جبري ایستلو له خطر سره مخ کړي دي. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ ځینې کروندګر وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خښتو د بټیو فعالیتونه کرنه او چاپیریال ګواښي او کرنیزو محصولاتو ته سخت زیان رسوي. دوی د دې وضعیت ته د بیړنۍ پاملرنه غوښتنه کوي. وایي چې د کرنیزو کروندو په شاوخوا کې د خښتو د بټیو فعالیتونو د دوی کرنه سخت زیانمنه کړې ده. د هرات د زندهجان ولسوالۍ ځینې کروندګر ټینګار کوي چې له هغه وخت راهیسې چې د خښتو بټیو په دې سیمه کې خپل فعالیتونه پیل کړي د دې بټیو سره نږدې ځایونو کې کرنیزو محصولاتو ته جدي زیان رسیدلی دی. از روزی که کوره آمده ما دیگه سال اینجا کش میکردیم، گرد و دولخ نبود، دود نبود. در روزی که کوره آمده این گرد و دود بلا کشت حاصلا که میشینه کشت حاصل از بین میبره، اصلا کشت معوا میکنه. ما این کشت ما که از روزی که کوره آمده شل زیاد بده از این آمده، گرد زیاد، گرد دولختای کوره از زور دولخ ما جا نون خورده نمیتونیم، شیشته نمیتونیم. واقعا ما خیلی دست از این آسیب پذیر شدیم و خیلی آسیب دیدیم و میبینیم. په ورته وخت کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم وایي چې د دې وضعیت دوام د هرات په دې برخه کې چاپیریال او کرنیز فعالیتونه په جدي توګه ګواښي او دې وضعیت ته باید پاملرنه وشي. بله زندهجان حیف بود برای از این کار 100% همه مردم میفهمن که این کار برای کوره زمین زندهجان حیف بود، چون یک برداشت خوبه به چند نوع مثلا زعفرون، انجیر و به خصوص ابریشم، همین 2 کیلو ابریشم برام برگا بشینه به سال اگه ابریشم هم اینو جمع کرده نمیتونم. از دولت هم خواهشمندیم و از کل رسانه ها که صدا ما برسونم و از خود محیط منطقی هم که همین کار رو باید
زودتر جمع کنم که اگر نکنم زندجون به باد فنای از بین رفته، کاملا از بین رفته زندجون کشاورزی. د دې ټولو سره د هرات د زندجان ولسوالۍ سیمه ییزې سرچینې هم ورته وایي چې په ځینو برخو کې کرنیزې ځمکې هم د خښتو په بټیو بدلې شوي او زیاتوي چې که څه هم په اوسني وضعیت کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د هر اقدام ملاتړ ته اړتیا ده، خو د دوی په نظر په داسې سیمو کې د خښتو د بټیو شتون د منلو وړ نه دی. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر شپږ.شپږ افغاني، یو ایرو 6.2 افغاني، زر ایراني ریال 1.3 افغاني، زر هندي روپۍ 203 افغاني، یو د اماراتو درهم 12.2 افغاني، زر پاکستاني روپۍ 225 افغاني. اوس هم د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته تر راستنېدو وروسته لومړي ځل لپاره پر روسیې نوي بندیزونه ولګول، خو دا بندیزونه د اوکراین د جګړې د اوربند د خبرو اترو د نه پرمختګ په غبرګون کې لګول شوي دي. د امریکا د مالیې وزارت اعلان کړی چې دا بندیزونه د روسیې د تیلو پر دوو سترو شرکتونو لوک اویل او روس نافت باندې لګول شوي او موخه یې د کرملین د جګړې د عوایدو راکمول دي. ټرمپ دغه ورځ ویلي چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې په مجارستان کې ټاکل شوې لیدنه هم لغوه کړې ده. ورته مهال اروپایي ټولنې د مسکو پر وړاندې د 19م پړاو بندیزونو د تصویب اعلان کړی چې له مخکې د روسیې د مایع طبیعي ګازو واردات منع کیږي او له 100 زیات روسي کښتۍ د بندیزونو لیست ته ورزیاتې شوي دي. د اوکراین چارواکو له دې اقدام هرکلی کړی، خو روسیې تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د فرانسې د لوور موزیم رئیس د دغه هېواد د سنا جرګې ته منلي چې د 88 میلیونه یورو ارزښت لرونکي د ناپلیوني ګاڼو د غلا پایله د یوې سترې امنیتي ناکامۍ له امله وه. هغه ویلي چې د موزیم امنیتي کارکوونکو په وخت سره د غلو تشخیص نه دی کړی. د امنیتي کمرو کمښت او تخنیکي ستونزې هر څه د دې لامل شول چې غله یوازې په 4 دقیقو کې د اپولون ګالري ته ننوځي او 8 ټوټې سلطنتي ګاڼې له ځانه سره یوسي. لورنس دوکار زیاته کړې چې خپل استعفا د فرانسې د کلتور وزیر ته وړاندې کړې خو رد شوې ده. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ 4 مخکښو غلو د موزیم د 2م پوړ له کړکۍ ځانونه د ګاڼو ویترینونو ته رسولي او په 2 دقیقو کې د دې موزیم بارځښته آثار غلا کړي دي. تر اوسه هم نه غلا شوي ګاڼې موندل شوي او نه هم پولیس د غلو په نیولو کې بریالي شوي. د لوبو نړۍ د فیفا لخوا د 2025م کال د ښځو د همبستګۍ سیالۍ چې ټاکل شوې وه نن په دوبۍ کې ترسره شي، اوس به په مراکش کې د یکشنبې په ورځ پیل شي. په دې ټورنمنټ کې د افغانستان د اساسولۍ د ښځو جلا وطنې لوبډله له چاډ، لیبیا او تونس سره په ګروپي لوبو کې دی او اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د افغانستان ښځینه لوبغاړو د متحده عربي اماراتو د ویزې اجازه نه ده موندلې. د افغانستان د ښځې ملي لوبډلې له 2018 کال راهیسې هیڅ رسمي لوبه نه ده ترسره کړې او له 2021 کال وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو ورزش په هیواد کې منع شو. خو فیفا د افغانستان د ښځو د جلا وطنۍ لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکړ او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د پرمختګ لپاره به له خپل نړیوال تګلوري سره ژمن پاتې شي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د 2025 د آسیا تنکیو ځوانانو د سیالیو لپاره چې په بحرین کې ترسره کیږي چمتووالی نیسي. د هیواد د تکواندو ملي لوبغاړی سدیس سکندر به تر راتلونکي 3 ورځو پورې له خپل بهرني سیال سره سیالۍ وکړي. له افغانستان څخه سدیس سکندر او عبدالباسط صوفي زاده په دغو سیالیو کې ګډون لري. له آسیا د تنکیو ځوانانو سیالۍ به د روانې میاشتې تر 21 پورې په بحرین کې دوام ولري چې شاوخوا 2000 ورزشکاران به له 45 هیوادونو څخه په بېلابېلو څانګو کې له یو بل سره سیالۍ وکړي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ د نن شپې خبرونه.
او اوس تاسو ته بلنه درکوو تر څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.